خان د پارټي موقف درست موقف دی، ملي موقف دی او تر ډېره حده د پنجاب پر طبع برابر موقف نه دی. اما هغه خلک کجدار مریض پالیسي مخته بیایي دوی ډېر د دغه په کیسه کې نه دي. ولې ما یې جلسه ولیدله په پېښور کې انتخاباتي کمپاین و، ټوله پښتانه و د اسفندیار ولید دپاره کمپاین کې د انتخاباتي اناونسمنټ ټوله په اردو ګردو خلکو چې خبرې کولې په اردو یې کولې او دغه چې معرفي چې کېدله د اسفندیار ولید ټوله په اردو او دوی د پښتو بیرغ پورته کړی دي چې وایي موږ هغه اصلا د پښتونستان تر دایې اوس تېر دي. هغه قطعا د پښتونستان دایې نه غواړي دغه دی ډېر جدي چې دي د بلوچستان پښتانه د جنوبي پښتونخوا پښتانه ډېر جدي دي او ملي موقف لري، ډېر ښه دریځ لري، زړور سړی دی محمد خان او دغه دی د پنجاب نه خوښېږي پاکستان ایسایي دغه سیاستونه. نو بله پوښتنه چې تقریبا و ټول ته به دا پوښتنه په زړه کې راګرځي هغه دا چې د پخواني کمونیستي دور په خصوصا د شوروي د انحلال او د هغه څخه د شوروي ژوند او د شوروي انحلال په دې باندې ستاسو څه نظر دی؟ خبره دا ده چې د هغه انحلال مختلف علتونه لري، هم یې په دننه کې علتونه موجود وي، اقتصادي او سیاسي عوامل د باندې څخه د امپریالیزم دفاع د امپریالیزم په واسطه د سیوري تجویز شوی او بالاخره سقوط. دا معنا نه لري چې سوسیالیزم دې د ابد لپاره سقوط، دا معنا نه لري چې د سوسیالیزم ایډیاوو غوښتنه دي نو د تاریخ په اوږدو کې دا خاور په وسپړل شي، ځکه هغه فلسفه لري اوس په فلسفي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم وایي د خلکو ته به ډوډۍ ورکول شي، کار ورته پیدا شي، ډوډۍ ورکول شي. دا ښه شعار دی. هر وخت چې دغه شعار ته هر نوم ورکړي هغه له بیت ورته ویل کېږي چې ته قوم ته کار پیدا کړې، قوم ته ډوډۍ ورکړې، قوم ته کور ورکړې، که دا سوسیالیزم بولې که بل نوم ورکړې. د دې دپاره مبارزه په آینده کې خامخا کېدل کېږي او دغه شعارونه او دغه ډول مبارزه به د امپریالیزم په مقابل کې خامخا وي. اوس هغه د چاواس په لاتین امریکا کې هغه وایي زه د 20مې پېړۍ سوسیالیزم جوړوم په وینزویلا کې او هغه 4-5 هېواد یې په ځان سره کش کړي. یعنې دغه شعار چې انسانان دې سم ژوند وکړي، انسانان دې مساوي ژوند وکړي، دا شعار نه مري. ښه په تاریخ کې دا یو مرحله راغله چې د شوروي مارکسو د خپلو علتونو پر اساس په تاریخ کې موږ تجربې لرو چې دغسې دولتونو قدرتونه رسېږي بیا ناکامې کېږي. د پاریس کمون نه میاشتې حکومت وکړي سوسیالیستي، اما ځکه چې پوخ نه و پختیا ته ونه رسېدی هغه سقوط وکړي. نو دا معنا به په هغه وخت کې بیا دوی باید ویلي وای چې دا لاره ختمه شوه، لاره دا لاره بیا راځي بیا شوروي کې راغلي. شوروي کې 80 کاله ژوند وکړي، د خرابۍ په نتیجه کې د عدم تجربو په نتیجه کې سقوط وکړي. نو بیا هم دا رژیمونه خامخا راتلونکي په اقتصادي او سیاسي په فلسفي لحاظ دا یو فلسفه ده چې کار نشي کولی. اوس مثلا زه وایم چې هر شی حرکت کوي، دا په دغه فلسفه کې ده. هېڅوک نشي ویلی چې بې حرکته شی کېږي. دغه هر څه سره مختلف حرکتونه لري. د دغې لارې څخه ډېر داسې اصول شته چې په دغه فلسفو کې شته او دا سړی نشي ویلی چې دا مات شو او دا اصول یې مات شو. یا همدا اصول نه ماتېږي. همدا اصول دغه دي چې انسانان به آرام ژوند ته ځان رسوي. د امپریالیزم په موجودیت کې آرام اسوده ژوند ممکن دی. او دغه بله پوښتنه چې داسې یادونه وبخښه، مهرباني یوازې سوسیالیزم په شوروي کې د بحران باندې اخته نه دي، کپیټالیزم هم اخته دی. دا اوسني بحران دا خپله د ډېر دغه خبره ده، د کپیټالیستي دوران دغه غربي اروپا په جهان کې چې په امریکا په کاناډا کې
بیا چې بانکو سقوط وکړي بازارو سقوط وکړي اسهامو سقوط وکړي او بیا دولت مداخله وکړه دولت یې ملکیتونه واخیستله دا په خپل سوسیالیزم و حتی په دغه کې په د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو اوباما په ټریلیون ډالره یعنی په زرو میلیارډ ډالره یې کومک وکړي بانکو کې پیسې ورکړي یعنی دا په خپله د دولت مداخله یې لازمي کوله چې کپیټالیزم د بحران خلاص کړي دغه جمهوري خواهانو ورته ویل چې دا سوسیالیزم دی دا کاش نه دی ډېر دی چې کپیټالیزم خپل طبیعي مسیر بیا دغه ولې خپله دغه شرکتو ویله چې بالا کپیټالیزم ټغر ټول دی په دولت مداخله ونه کړي دولت یې حمایه نه دا په خپله یعنې که هغه د بحران سره مخامخ شوی د شوروي هغه خپل داخلي بحران داخل کې ځینې شورېدلی وه دا کپیټالیزم هم د بحران تشکر که یو څو پوښتنو جواب چې په لنډ کې ووایاستو د حزب ډیموکراټیک خلک څخه راوتل ستاسې شخصي اختلافات وه او که بل کم بیسې درلود یا سم تیوریک علمي اختلافات وه مثال په توګه موږ ډېر دا ورته ویلی چې په اساسنامه کې موږ لیکلي دي 4 کاله بعد کنګره وشي دا یې لسم کال دې ولې نه کېږي او دا نو د هغه یو بانډارو د نجیب دوی سره نجیب ویل هر څه څه وایي چې هر څوک لري دا د برکتي کومتې اشخاص آخر په هر چا به یو شعر ووایه باریکو شعر یې وایه لږ شعر وایه نوره څه نه ما زه نور څه نه غواړم دغه اساسنامه چې موږ جوړه کړې دا به یعنې دا سوال د مخه طریقو امنتون کار و نتون کار و داسې نه و چې په دې ځای کې ما سوالونه نه وه کړی کار وه بیا دی ډېر ډېر ناارامه شو ګرم هم ډېر ناارامه شو خو ډېر بل چا راواخیست مثلا پر خیتي پر ملي ډیموکراسي باندې ګرد عمر جنګ هېچا تر پایه تشریح نه کړل چې کلکي چې شته ملي چې او چا دا ونه ویل چې کوم یو معقوله ده موږ په دې باندې نوشتې وکړې دا مو خلکي کړه ملي کړله د دغسې نوشتو څخه دوی بد راغله چې ډېر بیان تاول مه کوه دا یې بس د اختلاف اساسي تشکر د موضوع چون جدي وه او تاسو په لنډو ټکو کې توضیح کړله نو بله پوښتنه دا چې بیا همدغسې په لنډو ټکو کې ولې د پرچم د برخې سره تاسو ولاړ نه راست داسې و چې زه په دې معتقد یم چې طبقاتي مبارزه د تاریخ جوړونکې ده دا که د چا خوښې کړي د امپریالیزم حمله په خپله د طبقاتي مبارزې یو شکل دی چې د جهان امپریالیستان غواړي یو غلو دغه اصول زما دپاره اساسي اصول راته اصول دي اما دا چې څنګه به تطبیقېږي کله به تطبیقېږي دا بله خبره ده دغه اصول راسره وه نو په دغه د انشا په حقوقو کې خو یو دا و چې دغه ډول اصول دوی نه منله طبقاتي مبارزې اصولو سره دوی لرې ګرځېدل کله به لا خوا مبارزه کړل او بل دا و چې په دغه سخت کې زما خپله انډیوالان وه دوستان مې وه د عقیدې خلک مې وه د تعلیم خلک مې وه هغه ټول راسره وه هغه نور خلک ما سره د تعلیم حساب نه و ویل ګورې چې ما مقصد افاده کوي که یا یو دلیل دا و چې دوی د طبقاتي مبارزې صادقه معنا بله بل دا و چې په دغه زموږ په سم کې ډېر حتی ټول انډیوالان زما پر رقم فکر کاوه زما پر رقم برخورد کاوه زما پر رقم تحلیل کاوه ولې هر حادثه خو تحلیل غواړي تشکر تحلیلات کې رسر شي مننه په لنډه توګه ډېره مننه ډېر ملګري دغه سوالونه کوي هغه وخت چې تاسو د حزب څخه راوتلاست یو تعداد ځوانان او روشنفکران بې سرنوشته پاتې سوله یعنې سازمان نه و حزب نه و او د باندې راووتله و د مخه بیا په حزب ډیموکراټیک خلک کې څه ناڅه زده کړه هم کوله داسې مګر تاسې دا اشتباه نه بولئ چې بې له دې څخه چې یو سازمان ولري او یو تعداد ځوانان د حزب اخراج سول دا چې د حزب اخراج شو دا په ما اړه نه درلوده دا په خپله د حزب دفاعي چې یو سلسله اصول وه یو سلسله سوالونه وه په دې جلبیش کې خلق سول دغه سوالونه
د دوی ورابلګانو ته ورتلل حکومتو ته ورتلل دا زموږ انډیوالان ټول ځیرک هوښیار اخوانو د سیمې دغه سوالونو د دغه سوالو جواب یې نه درلود او دوی به مستقیم او مسلسل دا سوالونه په هره حوزه کې طرح کول نو په هغه کې د امین برخه زیاته وه امین یې د دغه اخراج لپاره زیات پرېکړې ووهل یعنې خپله دوی وایستل دوی وایستل د دې ګناه د هغو په اړه د نتیجه هغه ده چې ساده یو څوک پورته پاتې شول هغه نه په سواد درلودې نه علمیت درلودې نتیجې بد درلودې اما دغه چې راووتل هم په قسم د اقسام یې خپل تماسونه نه تقوا او نه اصل درلود هر څه په مخ ووهله بیا هم دغه الفان چې راووتله قدرونه وه په قسم د اقسام یې خپل روابط وساتله څو چې سازمان جمعیت انقلابي زحمتکشان حزب په یو زماني مقطع کې جوړ شو دغه مقطع ستاسو لپاره ستاسو د نظر څخه ښه مقطع وه ځکه ښه مقطع وه چې ډېر استبداد ختم شوی و فعالیت موږ کاوه او لا مو پوره علني کړي نه وو ولې نیمه یې علني فعالیت و دا چې ستاسو د خولې څخه دا په کوم کال کې تاسیس کال به مې زما یې خو دغه دیارلس سوه پنځوس اوولسمه د میزان 1950 دا خو د دې معنا دا تر انقلاب مخکې نو موږ د حزب راووتلو قرار مو وینې دې کار ته جوړ کړي انقلاب مخکې په انقلاب کې دي چې دا زموږ عقاید نه منله یا زموږ په مقابل کې د مخکې تر انقلاب وروسته عمل کوه لیکن دا و چې دوی سقوط هم وکړي 1901 سپتمبر دا کې راځي که چیرې دقیقه سي د 1950 په کومه میاشت کې او په کومه ورځ باندې امکان ولري ولسمه د میزان دا سبت شمسي د هجري شمسي د 1901 د سپتمبر میاشت کې د څو کسو په موجودیت کې دغه زه نه یم خبر چې هغه څو کسه وه خو د جمعیت د افغانستان د انقلابي د زحمتکشان د انقلابي جمعیت ارشیف چې ما لیدلی دي اسناد چې ما لیدلي دي دغه تاریخ یې د تاسیس کال او دغه نو هغه رهبري یې نو ثابت معلومه ده څوک په مشرتوب کې څوک توپیره د حزب ډیموکراتیک خلک څخه په مجموع چې پرچم هم پکښې راست څو توپیر یې دا و چې هغه لوی حزب او عسکر یې درلودل انتظام یې درلودی موږ خو هغه توانایي نه درلوده منتها په فکري لحاظ موږ هغه څه چې کوم سوالونه سره کول هغو ته مو جواب ورکاوه او موږ زیاتره د وحدت په خاطر عمل کاوه دوی د وحدت په خاطر عمل نه کاوه دوی وحدت ماتاوه دغه پرچم و خط چې په خپله به سره یو ځای شو بیا به مات شو دا به خپله د جنبش په دننه کې ډېره لوی ګناه وه چې کولی او زما په لتا کې دا دی چې دوی د مخه فیصلانه حزبونه جوړ کړي وای ولې د پرچمو د خلکانو په تاکتیک کې فرق و په ستراتیژیک کې فرق و په اصولي کې فرق و خلک دوی په سیاسي منظور دوی غوښتل چې دا دواړه سره یو شي او جهان ته ځان ورښیي چې دغسې یو حزب هغه یو حزب نه نو زموږ له دوی تر مابین فرق و په تیوریک لحاظ موږ څه ازادي درلودله او موږ د وحدت په خاطر مبارزه کوله دوی د سیاسي قدرت په خاطر مبارزه نه کوله څو چې په وروسته کې دا کار د کار د وحدت مهرباني چې یوازې دا کار داسې نه چې یوازې حقوق سطح حاصل شي راپور دا په دې کې اریان یې مؤسس دي د دې انتقادیونو چې دا وار د واره په حزب کې ونواقص و ونیمګړتیا متوجه شوله اریان هغه عسکري کول په هغې مشرخانه کې د عسکرو ملوکتو او ډاکټر صالح دا زموږ سره دغه انتقادونه دغه نیمګړتیاوې تاییدولې هغه ورسره توضیح کړی هغه ورسره تاییدولې هغه تاییدولې نو یو ورځ زه اریان ته ورغلم په هغې مشرخانه کې د عسکرو د پوښتنه وکړه څو نفره به د پوهنتون په لیلیه کې د استاد زموږ ستاسو په نظر وي ما اته کسه ور یاد کړه ټول ولا اوس موږ ډېر کار کړی دی اته کسه چې په هغه کې جهاني صاحب و معلم صاحب نعمت و دغسې یو نفر چې زما په ذهن کې ما ورته وویل ما دا زموږ سره نسیم سلیمي مې ور یاد کړو او د نوزاد ابوخالق مې ور یاد کړو
زموږ سره دغه انتقادونه دغه اصلاحي نظریات دغه له سره تړلي نو کله چې بیا قرار چې دغه په کندهار کې دغه حرکت شروع شو هغه کې لکه چې افق صاحب په کندهار کې و دغه حرکت په مرکزي کمیټه کې چې په پوهنتون کې دغه شوله مرکزي کمیټه دغه ورواستوه ډاکټر صالح ورواستوه دی بندي و هغه وخت قرار دغه کړي ورواستوه چې ایوازان یې په کندهار کې کابل کې څوک نه لري دی چې هلته رسول هلته به کوشش وکړي چې دغه انتقادو ته جواب ووایي او کار وکړي دا نوی فکر مات دا نوی فکر مات کړي هغه چې ورغی ډاکټر صالح ته موږ قناعت ورکړو هغه په دې خوشحاله شو هغه دا زموږ ټوله انتقادونه او نظریات یې ټوله د پیشنهاد په شکل یې مرکزي کمیټې ته راواستوه کله چې مرکزي کمیټې دا د ده اصلاحي نظریات چې د کندهار حزبیانو ورکړي ځوانانو ورکړي وو کله چې مرکزي کمیټې وویل بس امین طریق یې اول ورته راواستوي چې موږ ته د دې لپاره ورستولي وې چې ته دا خلک پر لاره برابر کړې نه دا چې ته بېلارې سې د دې سره ملګرې سې بیا نو ورته وویل که ته د دې سره ملګرې کېږې بیا موږ په تا باندې معاش بندوو چې په بندیخانه کې درکوو ډاکټر صالح خوارقه یې وبېراوه زیر صاحب یې وبېراوه بیا اریان هم قرار مرکزي کمیټې عکس العمل یې ونیو هغه هم ځان وکړ بیا به نو ډاکټر صالح چې څوک ونه ورته هرمونیانو ته تاسې ما خطا باسي ستاسو په سیاسي تربیه کې ستاسو رهبر ورته وایم دغه نور محمد ترکی زیات رول لوبولی دی او که څنګه تاسو د سیاست میدان ته څنګه داخل شوئ سیاست میدان د کور ما یو په کور کې چې د ویر زلمیانو دوران و دا د ویر زلمیانو سپین ږیري مشران راتلل په کور کې موږ کور په ګنج کې نو غټ کور د منزله و په دا لوړ منزل کې به برنډه او په دا ګردو به د ویر زلمیان راتلل زه دا نور الپانو ځان چې تایر و شاغ او دې چندانې کومک نه کوه دغه د چایو خدمت به یې ما کوه دا د چای خدمت یې ما کوه څو هغه چې هغه یې بوتل چې بیا بوتل په کندهار کې په ډرام کې بیا ما یو ډرام جوړ کړي هغه مو ما عملي کړي چې هغه مو عملي کوه ما یې ما کړ د صرف د صحنې څه وکړل چې دا تاسو څه وایاست شکایت په ټاکم نو د دغه ځای څخه بیا ما خپل سیاسي نظر پر مخ وتی بیا په فلسفي لحاظ بعضې مقالې په لاس راغلې بعضې کتابونه په لاس راغلل چې هغه ډېر کاري کتابونه وو ډېر ښه کتابونه وو که څوک په حجم کې لږ وو لیکن ډېر ښه اصولي کتابونه نو دا بیا راغلم کابل کابل ته بیا چې راغلم ترقي د څو نورو روشنفکرانو سره ګرځي ترقي بیا ګران هغه و که نکاح هغه و یو ختم راکړي دا به ورکړي طریق او یو بل ختم بیا راکړي دا به ورکړي فرهنګ ته زه چې راتللو فقط دا نوې خبرې دي فرهنګ به هغه وخت کې مهم و د وزارت معدن صنایع نو طریق ته مې هغه ورکړي بس هغه یو کوټه درلودله په دا کوټه کې کله زه ورتلم نور به هم راته بانډار به مو سره کوه دا نو حزب لا نه دي جوړ شوی د حزب د جوړېدو څخه مخکې نو یو ورځ حسن زمین صافی راغلی دا اطاق د یو پیاده درلودې ول فلانکي جان هغه ولا ول برو چای بیار حسن زمین صافی گفت صاحب سه چای بیارم آقا یه برو یک چای بیار یک نفر است در ترجمه کې در ترجمه کول نو ورې مو شناخت سره وشو بیا نو دا شناخت سره پراخ شو بیا د مرکزي هیات یې بل څوک وو هغو دا سره جوړول چې بیا کندهار راوستل او دغه کې په انتخاباتو کې د کندهارۍ ما رایې ولیږي زما سره بل ډاکټر ظاهر و بیا دوی دا فیصله کړې چې د کندهار دوه کسه نه دی سي د یو کندهار څخه ترقي نوم کندهار یو بل ډاکټر صالح دی او دی دي نو دا نه دی سي نو هغه ډاکټر صالح هغه بل ډاکټر ظاهر کې زما رایې ورکړه نو دی اصلي سو زه د نووتم بیا وروسته البدل سره او پاتې سو فرهنګ ته ورغلم فرهنګ ډېر ښه پر پټ وکړي هغه وختو کې نو په غېږ کې مو سره ونیوله بیا د نکاح هغه ډېر صفت وکړي
دا دی داسې سړی شکر نو هغه بیا بل داسې خاص سیاسي فعالیت نه درلودی بیروکراټیک اصول تعقیب نو بیا ما هغه تعقیب نه کړی مقصد مې دا و چې ما سیاست دغسې د کور راواخیست هلته د دوی د طریقې دغه طبقاتي مبارزې ذهنیت زما خوښ و هغه کشش درلودی هغه زیاتره پر طبقاتي مبارزې د ستاسو د خبرو په اساس باندې دغه وخت د سوسیالیزم او طبقاتي مبارزه په ټوله دنیا کې موج وه او هر حزب چې به راوتی هغه به دا شعار ځان سره درلودی حتی زما په یاد چې حزب اسلامي هم د سوسیالیزم اسلامي په نامه باندې فعالیت کوي او داسې تر مساوات حزب پورې ټول سوسیالیزم اتمن پکښې راوستی چې د دې یو مشهوره کیسه دا و چې د مساوات یو کنګره جوړېدله په دې کنګره کې پر هره ماده باندې جلا جلا خبرې کولې هغه وخت له رشاد هم نه و جلا سوي دغه څخه د مساوات حزب څخه نو بیا چې پر سوسیالیزم باندې چې راغله نو بڅرکه صاحب ورته ویل ول دغه دی ولدانو ماده نه ده دانو نر دی پر دې نو خبرې ضرور نه دي دا ټوکې ورسره کړې وه نو ستاسې نو پوښتنه مې دا و چې د حزب ډیموکراټیک خلق د تاسیس څخه بیا تر وروسته تر سقوطه پورې تر انحلاله پورې د خدمت برخه بیا زیاته وي او که دغه د تخریب د خرابۍ ولا تر یو وخت ښه د خدمت زیات اوس دغه طبقاتي مبارزې د اولین وار لپاره په افغانستان کې دوی را ژوندي کړل دوی توضیح کړل دوی تشریح کړله د دې کور وکړه دا چې دوی په خپل مابین کې اختلافونه سره وکړه پر ناک خبرو جګړو سره وکړه شکنځلې سره وکړه دا یې بد و سره مړه کړل او حتی په انقلاب کې هغه یو دغه فضیحتونه په تاریخ کې به موږ لږ لیدلي چې په انقلاب د دواړه سره ورسېدل دوی دغه جای اجتناپذیر شول چې باید یو بل سره مړ کړي هغه قدرت ونیو هغه یې مړه کړه هغه کړکیان چې قدرت ونیو دا نور یې دا یې بد عمل و لکن دا چې په علمي او فلسفي لحاظ طبقاتي مبارزې رکن دلته راغلي صحبت راغلي نوشتې راغلي کتابونه راغله ترجمې راغلې ډېر اثار ترجمه شوه تالیف دا کار یې ښه کار وکړي اما دا چې دغه ته ونه رسېدل د واده اوبه یې سمې ونه څښلې دا یې ګناه وه او د ټولو جنبش مسؤلیت په دوی باور اصلا دغه جنبش راتګ د چپ جنبش راتګ یو نوی اصلاحي حرکت هم و خصوصا په کندهار کې زه مثالونه راوړم په کندهار کې الوکان د سګرټ کولو څخه راوګرځول نسوار کولو څخه د فسق و فساد څخه راګرځوله مثلا په مکتب کې به نور الوکان درس ته تشویق کوله چې په لوړه نمره کامیابه سي او لایق الوکان غوښتل چې هېڅکله راجلب کړو نو د بد اخلاقۍ او د ګمراهۍ څخه الوکان راګرځوله چې په پالیټکس په سیاست اخته سي د نورو کارو څخه دغه یعنې یو نوع اصلاحي نسل یو نوع تربیوي او اصلاحي حرکت ما ښه بیانې چې زه هلته ورغلم معلم شولم په هوټل کې د الکانو د مکتب د الکانو کښېنستل ګناه وه ښایسته الکانو هلته پلرو بیا ګرځول چې وکښېني موږ هوټلبازي شروع کړو هوټلبازي کې یو نوع مقاومت هم د بعضې پنځورو د خوا سره هغې کې چې ولیدلو چې دی هلته په هغه کې په هوټل کې ناست دي چای چې خبرې کوي نور څه نشته بیا نو جلو ورلکې هغه چې په هوټلو کې زموږ مدرسې شروع شوې زموږ مدرسې خو نه مو پارک درلودې نه مو لوی کتابخانې درلودې دغه زموږ مدرسې وې چې په هوټل کې تبلیغ وکړو حتی اکثرو به تیاري کوله د شپې د ورځې به راغله هلته به سوالونه پر یاد شول هغه ته سوالونه حلول دا سم مدرسه وه او دا مدرسې تر ډېره وخته پورې کار وکړي یوازې حوزو کار نه وکړي دغه مدرسه ډېره مهمه وه دغه مدرسې ډېر کار وکړي ډېر تشکر ستاسې د دې مرکې څخه چې تر یو نیم ساعت مو زیاته مرکه وکړله ستړي سوي به هم یاست ډېره مننه او نایده پوښتنه کوي مګر مخکې تر دې چې دا پوښتنه وکړي زه به یو بله پوښتنه لا هم د وروستۍ پوښتنې په حیث باندې وکړم هغه دا چې تاسو د خپل شخصي ژوند په باب باندې که څه راته ووایاست تحصیلات و نور د ژوند چې راشروع ستاسو لنډ یو بیوګرافي ستاسو تحصیلات مې کړې منه په میرویس لیسه کې مې 12 صنف ووایه او بیا نو په درې څلوېښت کې راغلم څلوېښت کې راغلم بند
کابل کې نو ما واره غوښتل چې دغه د طبیعي علومو دغه ته ولاړ شم فاکولټې ته خو بیا چې مې امتحان ورکړي هغه معلم راته وویل هغه سړی راته وویل یا ته ادبیات ته ولاړم ما ویل نو ښه ادبیات ته ولاړم نو هغه چې ادبیات ته ولاړم تحصیلات مې واقعي پورې وو نو چې ورې مې تحصیلات وکړل کله چې فارغه شولم په د اخر کال صمد امید د خدای لري هغه د پوهنتون رئیس هغه راته وویل راسه خطې راولي زموږ ادبیات فاکولټې ته چې ودلته راسه هغه ورځ زه نه ورغلم په اثار یې بیا خط راولي نو ورغلم چې ورغلم بیا هغه کاتب ته مې وویل ما ډاکټر صاحب زه راغوښتی یم پلانکی یم ول هو هغه تا ته ناست دی بس ما ته دستي چانس راکړي چې ورسم که څوک به دا کوټه کې 18 کسه ناست چې ورغلم د دې کور ودان راولاړ شو چې په دېش کې وایي ولې مصوبت مې سره وکړي کښېنستلو نو چې کښېنستلو نو فاکولټه مې خلاص کړل ما به فاکولټه مې خلاص کړل اوس نو باید خارج ته ولاړ شي که امریکا ته ځې که اروپا ته ځې خارج ته به ولاړ شي بیا مې ما ورته ویل یا خارج ته نو څه کوم تحصیل مې وکړي روبر مې زده کړي چې دې ته دې ویل یا ورته چې هر هدف لرې هغه هدف کې دې خوا چې راسې ډېر فکر په دغه وخت ما بیا وکړل ما صاحب همداسې تللی خامخا ولاړ شي هر ځای چې ځې که اروپا ته ځې که امریکا ما ویل یا ځم کندهار ته ما نو دلته تصمیم نیولی دی چې ځم مالي کېږم ورې به د الفانو تربیې دپاره یو ګام واخلم خو بیا تقریبا 15 دقیقې مچنې سره وویل هلته خلک ناست نور هم پسې راغله هغه کاتب یې راغلي ول هلته خلک نور هم دي بیا نو ما ته وویل ول ښه دی نو ته درسره ځې ولاړ شې په مخکې دې ښه بیا هم فکر درسره وکړه چې ته وکولی شې چې ولاړ شې راکه هر وخت چې دا ما سم چې ولاړم رالم کندهار ته معلوم شو او د چانس په ارتباط کې زه چې د فاکولټې په دوهم صنف کې وم شمس الدین مجنون ته خدای وبخښي هغه زموږ رئیس و هغه یوه ورځ وغوښتل نو راته یې وویل دا د 2 چانس راغلي دي د انګلستان نو یو ته ولاړ شه یو د یو بل ملګری ما ورته وویل دلته نو په دغه وخت کې نو زموږ بنډارونه پراخه سوي دي ټغر واکو شاوخوا محصلین سره د لیدې سره ټولو صحبتونه کول د ډیموکراسۍ خبرې ما ویل نه ځم ده ویل ته چېرته ووه ما ویل یا نو چې مې ولاړم د بیا عباسي ورته څوک و هغه یې وویل نو دغسې چانسونه مې د پخوا څخه هم بلغت والی چې ما د وطن دپاره کار وکړو متاسفانه چې اوس په دغه حالت کې ورسره داسې اخته چې د وطن دپاره کار ورته مشکل دی اما بیا به د وطن دپاره کار نو تحصیل مې ګوتې د فاکولټې په سر ډېره مننه د زېږېدو ځای خو مو کندهار دی او د تربیې ځای مې کندهار دی او سیاسي زده کړې مې د کندهار په بي بي هوا په کوڅه کې تاسې د بي بي هوا په کوڅه کې موږ داسې بي بي هوا جادې مزرباغ ته جادې مزرباغ څخه مو بیا راغلو کابل ته بیا په کابل کې ژوند کاوه نو په کابل کې چې هم وم وړې وم ژوند وکړي د پرایم کې اوسېدلو نو دا لا مې یوه کیسه ده خو نو خیر خو د خاطرې په حیث کې ووایاست نو زما زه په یو بل کور کې اوسېدلم خانه کې اوسېدلم نو زما یو ملګری دی هغه شپې راغلی ښه کښېنستلو چای مو وخوړلی دا نو کوم وخت دی چا وخت داود خان وخت ته د چا وخت داود خان وخت په 1950 دغه وخت یا د خلکیانو وخت خلکیانو وخت ښه انقلاب یې سوی و انقلاب سوی و زه په خانه کې اوسېدلم نو یو ملګری مې دی هغه بیا ملګري په پنچرخي تللی خو دا ملګري راغی چای مو سره وخوړی چې راووتلو ویل د دې ځای اوسو په دې کور کې بلا مه اوسه ما ولې ولې نه ما بیا هم ولې زما پلانکی ملګری دی هغه پنچرخي کې دی
هغه یو لیست پیدا کړی دی د ایوانیانو څخه دا نو د تنظیمو وخت هو تنظیمونه مثلا یا لبني مثلا څه ښه د لبني پیدا کړو په دغه څه په تاسو په لایق په دغه خلکو څه نو ما دا مشکل ده دا راځي نه بیا نو مکران ته ورسې او ریم څومره ژوند وکړي په بل ورځ او د ځوان وخت او د ببرک وخت نو په دغه وخت کې بیا رزمجو دي نه به شپږو دې شاروانو کې شو د ښاري کمیټې منشي وو هغه چې پایره څه په ځاباوه نو هغه ورځ باندې زمون نه پاتې ما وایي ورته څه مشکل چې په متانتي نو زه د باندې راوځم ته وایي سفرچ کې څه نور به جو وښه ته ما ته سفرچ کوم په نه اخر ما سم بیا ولنو کورس کې ما له کورس راځي چې یو لک شل پیسې څه پیسې مو پیدا کړو ورته ما نور ولا سره اوس نو د چا په دې کې دا ده چې مجید زاده دا کورس ته کېږي هغه په خبر دي چې دا سړی ورځ خیر څه کوي نو هر ورځ د کور مخ ته کېږي کور مخ ته کېږي چې د بچا بلاس وایي ازو په دې نزاکت پیدا نو په دا ساعت چې دې چې په دا نن شپه ما کاری را پر دې مو اځ دې لاړې په دا بل څه په چې زړه راس کېږي ما په دې مو وړو یا کله مو سره جوړ کړل دا نو بسک انو راوځه ما اسکا و خالد دې نو بیا چې زړه راس کېږي وایي کلاس کې سي په کلاس کې سي چې کیامه دا په ټکر وختنی ام چاول څوک چاول څوکي چاز پیژنه راکړی خو یې ورڅو ته ده خبرې شته انو دې سلاړي اما کایي څه کایي چې څه وره دا سم دي چاس په دې وګورئ چې وکم کیا ولا نو صاحب په دې خاطر